نن د جمعې مبارکه ورځ ده. سلامونه احترامات مې ومنئ او د مانځه وخت قریبه دی. نو ما غوښتل چې د دنیا خبرې خو مې ډېرې وکړې، راځئ نن درته په عمان کې په مسقط کې د دین په اړه خبرې وکړم چې دلته جوماتونه څنګه دي او د خلکو دینداري څنګه ده. نو نن په دې ویډیو کې د جمعې په دې مبارکه ورځ باندې په همدې اړه باندې خبرې کوو. زه هم راوتی یم، جومات ته روان یم، ځکه زمونږ سره چې کوم نږدې جومات دی هلته د جمعې لمونځ نه کېږي، نو لږ د هغې نه یوه خوا بل جومات دی، زه هغې ته ځم. بیا دلته چون یوه وجه به کېدای شي دا هم وي چې خلک کوشش کوي چې د جمعې په ورځ باندې لویو یا سترو جوماتونو ته لاړ شي. هر سړی خپل موټر لري او لویو سترو جوماتونو ته ځي. دویمه خبره د جوماتونو په اړه دلته دا ده چې هر ځای جومات وي نو د ښځو جومات به ورسره لازمي وي، یعنې جومات یوازې د سړو جومات دلته نه وي، د ښځو جومات هم ورسره وي. دواړه زنانه او نارینه دواړه جومات ته تللی شي او هلته پکې لمونځونه کولی شي. په ځانګړې توګه بیا دا ستر جوماتونه چې کوم وي، دا چې په بوشهر کې ومه هلته یو جومات و، ډېر لوی جومات و، ما ویډیو هم کړې وه، فیسبوک کې شاید پرته وي. هغې ته به چې دی پوره کورنۍ راتللې، ښځې او سړي ټول به راتله د جمعې لمانځه له. د جمعې لمانځه نه وروسته چې به دلته بهر پام وکړو یوه میله غوندې بله کېدلې، او تا به ویل چې یوه میله ده. عمان کې جوماتونه ډېر پاک او منظم دي، چې ورشې نو خوند به درته درکړي، ځکه چې یو خو ډېر جوړ کړي ډېر په ښکلي ډیزاین سره وي او ډېر ښه کار پکې شوی وي. دویم دا دی چې اوس خو موسم ښه دی، سخته ګرمۍ کې چې ورشې نو ټول AC ګان پکې چالان وي، پکې چالان وي، ډېر زیات جوماتونه یخ وي، نو ویلی دی پکې زړه ارام شي. قالینې یې ډېرې پاکې وي، خوشبو عطر یا دلته چې دی کوم دوی په اور باندې کوم قسم خوشبوي شیان دي انګار باندې ایښي وي او هغه لوګۍ غوندې تې ځي. دا اوس چې زه جومات ته تللی وم نو هغه پکې دننه لګېدلی و، بیا زه بهر کې راسم، ما ته د لوګي نه لږه مسله هم ده. نو جوماتونه ډېر ښکلي جوړ وي. بل سهولتونه پکې وي، مثلا ډېر پاک او منظم تشنابونه وي پکې، د اوداسه ځایونه پکې ډېر پاک او منظم وي، د لاسونو وینځلو شامپوګانې پکې پرتې وي. په جومات کې د لمانځه په وخت کې چې ورشي د عمانیانو چې کومه قهوه ده، ترخه توره قهوه، هغه پکې پرته وي. همداراز دغه پکې اوبه پکې پرتې وي. دا ګورئ دا اوس چې زه راوتم ما ځان سره دا یو 2 بوتله راواخیستلې، اوبه پکې پرتې وي. اکثر خلک هم چې راځي ځان سره کاټن اوبه اخیستې وي او جومات ته یې راوړي پکې دي. جومات کې ډېر ښکلي او ډېر ښه چاپ قرآن شریفونه پراته وي او بې شمېره پراته وي، ټیشو پیپر پکې پروت وي. نو په هر لحاظ سره په هر سهولت سره جوماتونه ډېر ښکلي وي، پاک وي، منظم وي او سهولتونه پکې وي. همداراز دغه چې کوم دی دا مذهبي مسایل پکې نشته دی. مثلا یو امام دی په هغې پسې شیعه لمونځ کوي، سني هم پسې کوي، دیوبندي هم پسې کوي، وهابي هم پسې کوي، بریلي هم پسې کوي. دا مسایل نشته دی چې په چا پسې لمونځ کېږي او په چا پسې نه کېږي، ټول په یو امام پسې لمونځ کوي. چا لاسونه په سینه ایښي، چا نوم ایښي، چا بیخي سیده نیولي، څوک امین تیز وي، څوک یې په زړه کې وایي، دا مشکل مسله نشته دی. بله خبره دا ده چې جمع وشي، اکثر بیا نور خلک چې اضافي راشي بس هغوی ځان ته ودرېږي، جمع یوه بله جمع جوړه کړي او په جمع باندې لمونځ وکړي. اکثر ما داسې هم لیدلي چې مثلا یو ګیرخریلی سړی په پین شرټ کې ولاړ وي، جمع ورکوي، دغه د عمومي جمعې نه وروسته چې کومې جمعې کېږي جمع ورکوي او شاته ورپسې نور خلک ولاړ وي، لمونځ پسې کوي او مکس پسې ولاړ وي، مثلا شیعه او سني، وهابي، دیوبندي، بریلي ټول ورپسې ولاړ وي. نو دغه شی دلته نشته دی. نو دغه و نن د جمعې ورځ به ما ویل چې زه تاسو ته به دلته په دې اړه باندې لږ معلومات درکړم، په دې هیله چې خوښ شوي مې وي. نور به په خدای سپارم، د الله په امان.